السلام علیکم. داسې یو اپلیکیشن تاسو ته درښیم چې په هغې کې انلیمیټډ فری عکسونه او ویډیوګانې تاسو جوړولی شئ. کوم اپلیکیشن ده نو په دې ویډیو کې مکمل معلومات تاسو ته درښیم. تاسو به اول راشئ ګوګل ته. ګوګل کې به ولیکئ وایډي کریټ. څنګه چې ما لیکلی دقسې به تاسو هم ولیکئ څنګه چې ما لیکلی. اول به تاسو وګورئ پلی سټور کې. پلی سټور کې راغله ډاونلوډ یې کړه. که رانغله بیا به ګوګل ته راشئ. ګوګل ته به دلته راشئ. ما ته اوپن ده، تاسو ته به انسټال راځي، تاسو به انسټال کړئ. زه به دا اوپن کړم، دا به راخلاص کړم. نو تاسو به دا انسټال کړئ. کله چې مې انسټال کړئ یو جمیل سره به ساین اپ شئ. کله چې مې ساین اپ کړئ کې مختلف اپشنې دي. جنریټ ویډیو ده، همداسې ورپسې راتېر شه، همداسې ورپسې راتېر جنریټ ایمیج ده، همداسې نور ډېره شیان پکې دي، اپشنې دي پکې. نو زه راځم اول د جنریټ ویډیو ته راځم. جنریټ ویډیو ته راځم. په دې کې به تاسو ته مکمل معلومات در وښیم چې په دې کې ویډیوګان جوړېږي، په دې بل کې عکسونه جوړېږي. نو ډېر ښه اپلیکیشن دی، انلیمیټډ ویډیوګانې او عکسونه تاسو پکې جوړوئ. زه به دلته یو پرامپټ راواخلم، دا به کاپي کړم دغه ځای نه او بیا به راشم دلته په دې جنریټ ویډیو کې به یې ورکړم. یعنې د ټیکس نه د خط نه موږ ته ویډیو جوړوي. نو تاسو وګورئ چې څومره ښه ویډیو موږ ته جوړوي. 8 ثانیې ویډیو پکې جوړېږي. نو تاسو وګورئ څومره مزیداره ویډیو موږ ته جوړه کړله. نو تاسو هم کولی شئ دغه اپلیکیشن ځان سره ډاونلوډ کړئ. دا به ډاونلوډوئ څنګه؟ نو دا ویډیو به څنګه ډاونلوډوئ؟ پر هغه شی به مې کلیک واخلئ. ما ټول مکمل معلومات دلته ښودلي دي، دلته تاسو مکمل وګورئ. پوه شئ؟ نو بعد د هغه نه نو دا به تاسو ځان سره څه کړئ، خپل ګالري کې کاپي کړئ. نو همدارنګه تاسو عکسونه هم جوړولی شئ. د عکس لپاره زه پرامپټ راخلم. نو جنریټ ایمیج دلته به یو پرامپټ راوالم، دلته به پیسټ کړم. نو دلته به موږ ته یو عکس جوړ کړي. دا وګورئ موږ ته عکس جوړ کړلو. نو دا اپلیکیشن ځان سره ډاونلوډ کړئ او څومره ای آی ویډیوګان چې تاسو غواړئ دې کې جوړ کړئ، جوړولی شئ. نو ډېر مهم اپلیکیشن دی، ځان سره ډاونلوډ کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي نور ملګرو سره شریک کړئ. ویډیو در سره لایک کړئ. مننه، ښه وخت. تر بیا د الله په امان.